جنرال موبین بیا چیرته او ولې په طالبانو نیوکې وکړلې؟ استازه یې بیا څه پاکې او سپینې خبرې وکړلې؟ افراسیاب خټک بیا څه ته اندېښمن دی؟ او د دې ترڅنګ د طالبانو د یونیفورم په اړه هم یو مهم خبر شته، نو ویډیو وګورئ. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو په دوام د راپورونو له مخې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې قبایلي سیمې طالبانو ته وسپاري. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې اسلام آباد د تحریک طالبان د سلګونو نیول شویو غړو د ازادېدو او هغوی له قضایي قضیو څخه د تېرېدو ژمنه هم کړې ده. د راپورونو په حواله اسلام آباد په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبان د فهم پر اساس د شریعت د نافذولو موافقه هم کړې ده. ورته مهال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په خپل ټویټر باندې لیکلي دي پر افغانستان د طالبانو له تحمیلېدو وروسته پاکستان غواړي قبایلي سیمې تحریک طالبان پاکستان ته ورپرېږدي ترڅو پښتانه اړ کړي چې تر نوي استعمار لاندې ژوند وکړي. ښاغلي خټک زیاته کړې د پښتانه د یوه نوي ترهګریز برید په اړه اندېښمن دي. اوس هم راځو د جنرال موبین خبر ته چې جنرال موبین له تلونیو سره په یوه تازه مرکه کې د طالبانو تګلاره او پر خلکو په ځانګړي ډول په میرمنو باندې د دغې ډلې محدودیتونو باندې نیوکه کړې ده. هغه همداراز ویلي دي چې هغه کسان چې د طالبانو راتګ ته امیدواره وو اوس نا امیده شوي دي. ښاغلی جنرال موبین د امر بالمعروف فرمانونه د خلکو د نا امیدۍ اصلي لامل ګڼي او ټینګار یې وکړ چې دغه ډول فرمانونو ته ضرورت نه و. له دې وروسته راځم دې خبر ته چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت مرستیال مولوي نور جلال وایي چې د طالبانو 50,000 پولیس ځواکونو په لنډ مهال له پروګرامونو کې مسلکي او تخنیکي زده کړې ترلاسه کړي دي. نوموړي پرون په یوه خبري غونډه کې دغه راز ویلي دي چې د یونیفورم له بشپړېدو سره به د نامسؤله کسانو له لوري د دغه یونیفورم کارول په جدي ډول منع شي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 9 میاشتو راهیسې د طالبانو ډېری ځواکونه په شخصي لباسونو کې د خلکو په امنیت ساتلو بوخت وو. سربیره پر دې د رسمي یونیفورم د نشتوالي له امله ډېر ځله د طالبانو د ځواکونو له لوري یو شمېر ټرمونه هم ترسره شوي دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وویل چې عمومي مشر د دوی د پولیسو نوی یونیفورم منظور کړی دی او تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې 100,000 پولیسو ته په کابل او کندهار ولایتونو کې دغه یونیفورم وویشل شي. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوم. دغه ویډیو تاسو د سول افغان یوټیوب چینل څخه ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره حتما سبسکرایب نړۍ کې کاږئ. تر بیا بل ویډیو چې زه راګرځم تاسو ته نوی خبر راوړم. ښه وخت ولرئ.